څومره یونینې وې د مختلفو پیښو یا چې څومره هم ګوندونه وو، موږ شپه ورځ یوه کړله یوازې په یو نیت. موږ ایون حتی د پی ټي ایم بیرغ به مو نه راسره وړلو چې خیر دی موږ په بیرغونو نه، موږ په خپلو ولسونو په اتحاد دا خاوره کې ښه ژوند برابرولی شو. موږ په هر څه تیر شولو چې هر څه دې وي، موږ به هر څه وکړو چې د خپل ملت مو راټول شي. که په ټولو خبرو نه راټولېږو، یو دوه پنځه خبرې خو به داسې وي چې هغه د دېګې ځپلي، د دېګې وهلي، د دېګې لوټلي ملت په خیر وي. د هغو باندې که اتحاد جوړېږي هم چې هغو ته متحد شو. یو خواري وشوله او په دې خواري کې یوازې موږ خواري نه ده کړې، د هرې سیمې خلکو ټایم استلی و، مشرانو یې ټایم استلی و، ډېر په مشکله یې پروګرامونه کړي وو، راغلي وو مشران راغلي وو د ډېرو زیاتو سیمو کې چې موږ پروګرامونه کول. هغه تاسو به لیدلي وي، یعنې د هر ځای د هغې علایي د شانګلې د غرونو نه راواخله د پښتون وطن تر هرې سیمې پورې ما سوای یو دوه درې ځایونه پاتې شول، نورو ټولو ځایونو ته موږ لاړلو. یو ډېره لویه خواري ځوانانو د کام ټولو مشرانو موږ ټولو وکړله چې یو بل سره خبر کړو، راټول شو په دې خاوره د امن او د ښه ژوند دپاره یو څه ترتیب جوړ کړو. اوس چې ورځې نږدې شولې او د هغې د انتظاماتو دپاره، هغې د خدماتو دپاره موږ خالي دومره خدمات کړي دي چې خلک او مشران هغه راوغواړو. موږ دومره خدمات کړي دي چې ټینټونه ورته ولګوو، اوبو او چای ورته بندوبست وکړو. دا ملت دا کام ټول په شریکه راشي، د دوی مشران راشي او په یو ځای د پرېکړې مو یو ترتیب جوړ کړو. نه څه پکې مخصوص ایجنډا وه، نه څه پکې مخصوص جنډا وه، د ټولو یو ترتیب و په شریکه هغه مو سره سیټ کړو. اوس چې د خدمت دپاره دلته خیمې ولګېدلې، نو پرون د خیبر پښتونخوا پولیس راغی، د شپې په 3 بجې باندې په هغو برید وکړه. هغه ځوانان چې ټوله ورځ ستړي وو، مزدوري یې کړې وې، ترتیب یې سیټ کولو، په هغو یې برید وکړلو، هغه باندې فایرنګونه کول، هغه نه یې ټینټونه یې وړل. نن بیا راغلل او دلته هغه ټینټونه هم وسېدل. بیا د خیبر پښتونخوا پولیس تقریبا په هر ځای کې دا د پی ټي ایم په ځوانانو کریک ډاون شروع کړ، نیول یې شروع کړل. نه څه جلسه وه، نه څه شی وه. کامه وه پښتنو، د الله په ذات قسم ستاسو د اتحاد نه علاوه بل هیڅ ګناه د پی ټي ایم ملګري چې نن هر ځای دوی نصیب بل یې نه و. یوازې ستاسو اتحاد اتفاق ستاسو د ښه ژوند دپاره او موږ قرباني دي ورکوئ او موږ پوهېږو چې نن ټول کام په دې خفه دی، یوازې موږ نه. او خواري هم ټولو کړې ده، په شریکه مو کړې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس هغه پولیس چې تل به هم په دوی سخت راغله، پښتانه به په غیرت ورسره ودرېدل، خو د پښتنو وهلو ته چې کله دښمن روان شوی دی، دا هغه ته ویلي چې ته قلاره ته کښېنه، دا کار زه کوم. هغه دوی کړی دی، پښتنو وهل لوټل. په کوم لاسونو باندې تا تیږې پیویشتلې چې نن په ویډیو کې تاسو راغلي یې، تا ټوپک نیولي دي، فایرنګونه پکې سټریټ فارورډ. یعنې دا ستا غیرت دی چې په تش لاس سړي ولاړ دي، په هغه ور ټوپ وهې چې طاهر داوړ یې درنه وړ. هغه ورځ ستا ټوپک چېرته و؟ ستا دغه غیرت دغه لاسونه دې بیا چېرته و؟ خو هلته دا د دغې ادارو نه دغې نه یېرېدلي او نن د دا یېره نه وه چې هغه تش لاس دي، په تش لاس باندې په یو مظلوم باندې، په یو کمزوري باندې او په یو بېوسه باندې لاس اوچتوله او بیا هم د یو تنخوا دپاره د خپلو پښتنو د تباهۍ او بربادۍ د جوړولو دپاره ته وروانې. پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي، یعنې تا خپل ځان دې ته ساتلی و چې زه به بیا هغه ړنګوم، په هغه به تنخوا اخلې. زه یقین لرم ستا مورجانه به یوه پښتنه وي، زما هم د هر پښتون هره پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري. که هغه ته دې هم دا وویل چې دا نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخوا شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل، ما هغه په کاڼي ویشتل، په هغه مې درته ګټلي دي، هغه درکوم. ته یقین ومنه، زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخوا یو ډوډۍ ونه کړي. یعنې تا څوک ویشتل؟ هغه خیمه ته د اور ورکولو چې کوم ته د چارسدې هغه بابا را روان و چې په یو ورځ یې ټوله فیملي 14 کسان ماشومان خویندې ماندې دا ټول شهیدان شوي وو.
دا ته خو د شاسن خیل د شهیدانو بچیان روانو، دا ته خو د قبایلي سیمو د زرګونو مشرانو د شهیدانو کورنۍ را روانې وي. دا ته خو د سوات نه واخله تر چمنه پورې تر کویټه پر هغه ځپلی ولس، هغه ټکېدلی ولس، هغه لوټلی او هر وار د یو بې شرمۍ سره د بې عزتۍ سره مخامخ کړی شوی ولس را روان و. تا ټینټ نه دی سوځېدلی، تا د دغې ملت یعنې دا ټینټ زموږ دپاره د ټول ملت د کپړې حیثیت لرلو، تا هغه ته اور ورکولو. پښتانه په ډېر وخت پس دلته د راټولېدلو دپاره د اتحاد جوړولو دپاره یو هڅه کوله. هغه ستا ذاتي ورته هیڅ مسله نه وه. زه چیرې در کوم ته ماته یو د خیبر پښتونخوا پولیس افسر یا پولیس والا دا وایي چې ماته ځنې دا تکلیف تا ته ذاتي هیڅ تکلیف نه وه. زه پوهېږم پنجابي بادار د پښتنو اتحاد نه غوښته چې هغه خلکو چې ټول عمر په پښتنو ظلم جبر کړی دی او جنګونه ورته راوړي دي، هغو دلته امن نه غوښتلو. تا د هغې دپاره دا کار وکړو. هغه خلک چې ټول عمر یې ته وژلی، تا نن د هغه دپاره دا کار کول. عوام د تنخوا د پیسو دپاره. موږ یوازې دا وایو، دا زه پوهېږم زما په دې خبرو به په تا کې کوم غیرت او ننګ راشي. نن هم موږ نه دي اورېدی چې چا استعفا ورکړې ده چې زه به نه کوم. نن هم په ټول خیبر پښتونخوا کې ورسره باوجود د دې چې تاسو ولیدل چې ټول پښتانه ولسونه په دې حرکت خفه نه، زړونه یې ودردېدل. ستاسو په دې عمل باندې دومره زړونه ودردېدل چې ته سوچ نشي کولی. تر دې حده پورې ودردېدل چې ما لیدل چې کوم ګوندونه په حکومتونو کې دیږي خپل ورکر یې په مخالفت کې خپله پارټو ته ور ولاړ و. دومره یې زړه دردېدلی په دې. دا د پښتون وطن تا د دردېدلي زړونه چې وکتل پوهېږي پس د هم د پښتون وطن په هر ځای کې نن د تحریک په ملګرو چاپې شروع کړي دي. اوس یې هم نسي. موږ به جرګه وکړو، نه دا مسله، خو دا هم چې تا هم ځان ثابت کړه چې ته د پښتون وطن د سره هېڅ تعلق نشته. د بل وطن د خلکو د پښتون د دښمن دپاره همیشه تل کار کوي. ټیک ته یو تنخوا ده په دې جوړوه. موږ هسې هم داسې نه ده چې ته څه نه ووایې بیا موږ څه داسې په امن وو. هره ورځ موږ ته خپل هم هغه مخامخ ولاړ وي، هره ورځ زموږ روډونه بند وي، هره ورځ موږ نیول کېږو. هم موږ ټارچرونه خوړلي دي، ډېر زیات مو خوړلي دي، لږ نه. موږ دغه وطن یوه نه ده چې تا خیمې سوي دي، بله ورځ یې د دغې وطن تر ځناورو پر ورونه ورکړي وي، هغه سرې غوښې پرتې وې او هغه ځناور ژوندي وو، شاته به د دوی غوښې پرتې وې. موږ دا لیدلي دي. دا وطن 8000 شهیدان ورکړي دي. دغې وطن 2 لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي چې ریکارډ یې اوس هم انده ریکارډ ټول یې ډیټیلز موجود دي. د دغې وطن 36 بازارونه نړېدلي دي. د دغې وطن په زرګونو خلک ورک دي. د دغې وطن یو ښار او یو کلی نه دی پاتې چې هغه وینې نه تویې. ستا یو خیمه به موږ ته څه تکلیف راکړي؟ جرګه خو به بیا هم وشي، جرګه به بیا هم وشي، خو کم سے کم تا د پښتون وطن په اوږده تاریخ کې خپل نام په یو تور داغ ولیکلو. نن هم د یو بل چا په امر باندې لګیا یې. زه بیا هم وایم چې دا به کېږي ولسونو ته وایم ډاډه اوسئ چې د ننګ او غیرت د خپلې خاورې باندې د دغې اتحاد راتلونکي ته هېڅ خفه نه شئ. تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي، پنجابی بدار د دنیا د امریکې چین نه راواخلی دغې ملک واکدار او بیا دلته د ده مزدور چې کوم دی چې په 50,000 روپۍ کار ورته کوي، دا ټول چې څومره پراکسي سیسټمونه دي، دا ټول دغته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو. والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي، په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي، جرګه به کېږي، جرګه به کوو، سرونه ورکوو، خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو. دا به موږ بیا هم وکړو او دومره مشکله نه ده. سخت ورځې راځي په خلکو باندې، دا هېڅ کیسه نه ده. دا موږ تېرولی شو. موږ ډېرې سختې ورځې تېرې کړي دي. موږ یعنې د خړ کمر حالات به هم درته یاد وي چې بیخي یې په ټول پی ټي ایم باندې دومره سخت ریکډاون وویشتل وهل شي شروع. موږ هغه تېر کړي دي. موږ هغه کتخانې هم زموږ ملګرو تېرې کړلې چې په کرنټونو او په سپو خوړلو باندې تمامېدلې. موږ نه یو پرشا شوي، موږ پرشا کولو والا خلک نه یو. که ستا دغه خیال وي چې
چې یو خیمه او ستا دغه فایرینګونه به پر شا کي نو شپږ اووه کاله ریکارډ وګوره ګولۍ په سرونو تېرې شوي دي وتلي دي خو دلته سرونه ټیټ شوي نه دي د تحریک ملګري چاته سر نه ټیټوي په دې د خبر وئ خو دومره دا هم چې تاسو د کام مخته تاسو ښه ټیک ټاک ودرېدل او هغه ځوانان په پولیس کې چې هغه لږ پښتو غیرت لري هغو ته دومره وایو تر نن ورځې پوره ما دا خبره نه کړې چې کم سے کم د یو داسې ادارې نوکري نه چې هغه د پښتون وطن د تباهۍ او بربادۍ دپاره ولاړه وي یا ریډۍ چلول ډېره عزتمنه ده یا ریډۍ او مزدوري کول څه دي دا ډېره عزتمنه طریقه ده کم سے کم په خپل لاسونو خو یو رزق درته ګټې د پښتنو په وینو اوښ خو نه ګټې نو دغه عرض دوی ته او خپلو ملګرو ته وایو که بله ورځ راځې او دلته صرف سلفیانو ورځو ته هېڅ ضرورت یې نشته دی نن ورځ ده چې څومره هم ملګري چېرته وي هېڅ دې ته انتظار مه کوئ چې ټولي به راځئ ګډ ګډ به راځئ نه څوک چې چارته هم دي زه ګرځېدلی یم هغه د شانګلې علایي تورغر نه واخله تر ټول پښتون بیلټ پره دا ځوانانو کې یو غوسه وه چې هېڅ نه یې په پیدل را روانېږه ته خپل ځان را رسوه د ننګ میدان په خیبر کې دی د ننګ په میدان کې به انشاءالله ورته ولاړ وو ژوند دی په بېغیرته ژوند نه په ټیټ سر ژوند نه په خپله خاوره د ظلم جبر مخته داسې ټیټ سر ګرځېدلو نه والله دا ننګ میدان هغه یوه ګنټه ژوند څه دی هغه په داسې بېننګه ژوند 3000 کاله نه هم بهتره دی په هغه کې تر دې هم زیات سکون دی راشئ د یو مظلوم په ملګرتیا زه چې د کام وطن د تحریک ملګرو ته ټولو ته وایم چې هغه ټول ځان ورسوي د کام وطن عام چې څومره ځوانان دي هغه خیبر ته ځان راورسوئ دښمن تیاري درته نیولې ده پښتانه ځوانان ګوري زه هم کتل غواړم چې څومره یو نو څومره هم ملګري دي څومره هم د پښتون وطن زلمي دي چې هر چېرته دي خپل په خپله د هغه روانېږي او ځانونه دې رسوي ځان سره بستره هم ځان سره د ضرورت سامان هم د یوې دوې ورځې دومره چڼې او خوراک هم در سره راخلی اوبه بوتلې او نن چې دا کوم ظلم جبر د پښتون وطن د جرګې سره وشو یقینا په تاریخ کې د پښتون سره ډېر ظلم شوی په جرګو یې چا بریدونه نه دي کړي دا د پښتونخوا پولیس و چې هغه په تاریخ کې هغه کردار چې لا دښمن نه دی ادا کړی هغه بدترین داغ دوی په خپله ټنډه باندې ووهلو چې دا کار به مونږ ورته وکړو دښمن لا نه دی کړی تر اوسه پورې په اوږدو کې د تاریخ دوی هغه وکړو د هغې پر خلاف نن د ضلع خیبر چې کوم مشران وو د کوکي خیلو مشران چې د نصیر په قیادت کې ملک نصیر په قیادت کې څومره میړانه وکړه دوی چې څومره هم د ضلع خیبر سیاسي مشران وو کاندیډیټ وو دغو ټولو د ټولو سیاسي پارټي